أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة درم سپارہ آیت نمبر 283 د قرض معاملې باره کې خبره وه پرون تفصیلی هغه د آیت کې خبره شوې وه مزید الله باره کې فرمایي وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ کچری تاسو د سفر په حالت کې ولم تجدوا تاسو نمومئ بیا کاتبا څوک لیکونکي فرحان نو د ګاڼې څیز مقبوضه په قبضه کې دې ورکړی شي د شی دې به ګاڼه کې ورکړي وته فإن امن بعضکم بعضا پس کچری تاسو اعتبار وکړئ امینه معنا یقین وکړئ ادبار وکړئ بعضکم بعض تاسو نه بعضا په بعضو باندې فلیؤد الذی اؤتمن امانته فلیؤد الذی پس ادا دي کی ها کس اؤتمن امانته چې خود شوی د هغه سره امانت وليتق الله وبکاردار چې د الله نه دی ویریږي ربه چې هغه رب دی ولا تکتم الشهاده پټنه کې گواهی ومن یکتمها چا چې پټ کړه دا گواهی فانه آثم قلبه پس دې د زړه د ګناګار دی یعنی دی چې دی یوه ګناګار شو په دې خبره باندې خلکو ته پته نشته خو الله ته علم دی والله بما تعملون علیم الله چې تاسو کوم اعمال کوي په هغه باندې خبردار دی لله د الله د پاره دی ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض څه چې په ځمکو کې دي وان تبدو کچره تاسو ښکارا کوي ما فی انفسکم استاس چې په سینو کې دي او تخفوه یا پټوي یحاسبکم حساب بو کتاب سره الله تعالی به الله دا پس بارک الله یحاسبکم به الله الله به سره حساب وکي فیغفروا پس معاف کوي الله تعالی لمن یشاء چاله چې غوړي بخي معاف کوي چاله چې غوړي ويعذب او سزا ورکوي من یشاء چاله چې غوړي والله على كل شيء قدير الله پر څه باندې قدرت لري آمن الرسول ایمان راوړي دي رسولانو رسول بما انزل الیه رسول واحد دی او رسول جمع دی دا رسول دی ایمان راوړی دی رسول بما انزل الیه اس چې نازل شوی دی هغه ته من ربی دا هغه د رب د طرف نه والمؤمنون او مؤمنان هم او ایمان ویل کېږي یقین ته یعنی یقین دی د الله په کلام باندې کلن آمن بالله ټول ایمان راوړی دی په الله باندې او ملائکته او دغه په فرشتو باندې او کتبه او دغه په رسولانو باندې وکتبه دغه په کتابونو باندې او رسوله او دغه په رسولانو باندې لا نفرق من هیڅ فرق نکو بین احدین په منځ د دوی کې یو کس کې مر رسولي په دغه رسولانو کې وقالو دی وای سمعنا منغا واوریدل او اطعنا منغا ومنل دا خبره غفرانک رب منغا معاف کې مونږ ته بخنو کې ربنا یا رب زمونږه ویلیک المصير او تا طرف ته واپس ده لا یکلف الله نه مکلف کوي نه ورچوي الله تعالی یو کس باندې نفسا یو کس باندې بوج الا وسه مگر د غره طاقت مطابق لا یکلف الله تکلیف کې نه ورچي الله تعالی نه مکلف کی الله تعالی نفسا یو کس الا وسعها مگر د غره طاقت او د وس مطابق لها د ملاوی ولا يأبى الشهداء وإنكار د نکوي د گواهان اذا ما دعو هر کله چې دی راو بللی شي د گواهه د پاره ولا تستموا تاسو سستی مکوي ان تكتبوه دا چې ولیکي صغیرا کوړه معاملوي او کبیرن یا غټه معاملوي علاج دی ولیکي پورې ذالکم دا خبره چې لا تحمل علينا تما چې باندې اسرن او موډي رضیات مضبوط را لشهادت لپاره او ادراري رضیات نږدې له مناسب دا الله ترتابو دا چې تاسو ربنا یا رب زمونږه ولا تحملنا الا ان تكون مگر چې وی تجارت د تجارت حاضره طاقت لنا به چې د کم تدیرونه بینکم چې اخلي راخلي تاسو د یو بل نه بینکم متعفو کې معافی راتو چې عام طور د دکاندارانو خلک په نو د سودا کې ورحمنا علیکم پس نشي پتا سو باندې جناح زمونږه مولای الله تکتبو هدا چې تاسو دې کې ته زمونږه مدد کوي بیا ضرورت نشته کافرین د کافر قوم په مقابله کې الله تکتبو هدا چې ویني دي کې واشهدو او دا رنګي گواهانو نو سه اذا تبایاتم هر کله چې تاسو سودا کوي ولا یزار کاتب او دا رنګ تکلیف په نشي رسول کېږي د لیکون کې ته ولا شهید او نه گواه ته دیبم تنګول کېږي بنا وان تفلوا کشرتا صدا کارو کو نو فإنه فسوق بكم پس دا به ګناوي پتا سو باندې کچری لیکون کې ته یا گواه ته تکلیف ورسول لګام تور خلک چې بیا
دا غوی سره نه لګي کوي او نه لګي ور سره یو څه بل سن الله وی دا ګناه بیا پتا سو دی. واتقوا الله یریګه د الله نه ويعلمكم الله الله تاسو ته په درکوي تعلیم درکوي والله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پوه دی. صدق الله مولانا العظیم.